أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثوابه وجزاءه الصالح فليعمل عملا صالحا ما كان موافقا لشرع الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان ركن العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفسير لابن كثير رحمه الله. د عوامو د پوهولو د پاره او د علماو د متوجه کولو د پاره اول عبادتونه درې قسم دي: قولی عبادتونه، بدنی عبادتونه، مالی عبادتونه. قولی عبادتونه هغه عبادتونه دي چې د هغې تعلق د ژبې سره دی، د هغې تعلق د خبرو سره دی. دا قولی عبادتونه دي، لکه ذکر کول، سبحان الله، استغفر الله، لا اله الا الله، الله اکبر، اللهم صل، درود شریف. تلاوت کول د قرآن مجید، دعوت کول خلق ته وعظ و نصیحت، چې کوم عالم خلق ته وعظ و نصیحت کوي. تعلیم کول د قرآن کریم تفسیر و معنا خلق ته کول، د حدیثو روایت او معنا خلق ته کول، د شرعي علوم د فقه تدریس او تعلیم خلق ته کول. داسې نور هغه عبادات چې د بدن سره تعلق دی، لکه لمونځ کول او د لمونځ نه مخکې ځان او بدن پاکول، او بل حج کول، جهاد کول. داسې نور دا هغه عبادت دي چې د بدن سره تعلق دی، د جوارح سره، د نورو جوارح سره. مالی عبادتونه چې د مال سره تعلق دی، لکه زکات ورکول او صدقې کول، جومات جوړول، مدرسه جوړول، قربانی کول. داسې نور دغه مالی عبادت. دویمه خبر دا ده چې دغه عبادتونه، هله عبادتونه صالح او عمل صالح تی جوړیږي. هله چې دوه شرط پکې. یو شرط پکې دا دی چې د قرآن کریم سره موافق وي، بل شرط پکې دا دی چې د پیغمبر علیه السلام د حدیثو د سنتو سره موافق وي. نو ستا دغه عبادتونه ټول چې د قرآن کریم سره موافق وو، د الله د کتاب سره، د پیغمبر علیه السلام د احادیث او د سنت طریقو سره موافق،
نو یو شرط دا دی چې دا به عمل صالح کیږي، نیک عمل به ترې جوړیږي. دویم شرط دا دی چې په هغې کې اخلاص وي. په دې عبادتونو کې ستا څنګه وي؟ اخلاص وي. اخلاص څه مطلب دی؟ چې محض د الله د رضا کولو دپاره وي، چې الله تعالی دا په ما باندې حق دی، زه یوازې د الله حق ادا کوم، صرف د الله د رضا کولو دپاره وي. نو چې اخلاص پکې نو بیا دا عبادت عمل صالح جوړي. او کنه تا هر عبادت کړي، مونږ دی، حج دی، زکات دی، روژه ده، منځونه دي، نفلونه دي، اودسونه دي، جهاد دی، دعوت دی، تبلیغ دی، تعلیم دی، تلاوت دی، صدقات دي، زکات دي، جمعتونه، مدرسې، قربانۍ دي کړي. خدا د الله د کتاب سره د پیغمبر د طریقو سره برابر نه و. یو دویم دا دی چې اخلاص پکې نه و. دا دوا نو دا بیا فاسد عبادت دی، دا بیا باطل عبادت دی. چې اخلاص پکې نه و، څنګه باطلیږي دا عبادت او فاسدیږي؟ داسې چې ریا پکې وه ستا په دې عبادت کې، خلقو ته ځان ښودل. سمعه پکې وه چې خلقو ته د خپل عبادت ذکر کوي او ورته اوري. لکه څرنګه یو سړی مونځ کوي، حج کوي، قربانی کوي، جمعیت جوړي، مدرسه جوړي، صدقه کوي، خو مقصد یې څه دی؟ خلقو ته ځان ښودل. دغه عبادتونه خلقو ته ښودل. لکه نن سبا چې خلق چې دی چې حج کوي، دغې دپاره چې خلق یې وګوري، قربانی کوي، دغې دپاره چې خلق یې وګوري، او بیا د ځان صفت کوي که نه چې په دومره لکه مې څاروی واخیست، دومره غوښه پکې ده. او سمعت دې ته وایي چې یو سړی تلاوت کوي، ذکر کوي، خو په زوره، خو مقصد یې څه دی؟ مقصد یې دا دی چې خلک یې واوري، خلک یې واوري. دا مقصد دی. تلاوت په زوره کول جایز او روا دي، بالکل. ذکر په زوره کول روا دي، بالکل. خو دغه مقصد دی چې خلک یې واوري او خلق ما ته ښه سړی وي. دارنګې خپل ښه کارونه، مثال مونځ د شپې پټ کړی، قربانی مثال کړی، حج کړی او جهاد کړی، خو یو مجلس ته خلق تی خبر نه دي، خلق تی خبر نه دي. خو د هغې په مجلس کې خلقو ته د خپل اعمال ذکر کوي، خلقو ته ور اوري. مقصد دا وي چې خلقو ته واوري. نو دا اول قسم ریا شو او دا دویم قسم سمعه شو. اوس په یو عادت، په یو عبادت کې چې انسان ریا کوي، په یو عبادت کې چې انسان سمعه کوي چې خلقو ته واوري، دغه انسان مقصد څه وي؟ مقصد دا وي چې په خلقو کې خپل حیثیت پیدا کړي، خپل خلقو کې خپل قدر و عزت پیدا کړي. مقصد دا وي چې خلقي صفت وکړي. مقصد دا وي چې خلقو کې ځان لوی سړی ښکاره کړي. مقصد دا وي چې خلقو ته ځان مشهور کړي. نو د ریا او د سمعې نه یو مقصد دا دی. دویم مقصد دا وي چې د نورو خلقو نه دا ریا دې دپاره دی کې په دې عبادت کې، دا ریا دې دپاره کوي، سمعه دې دپاره کوي، خلقو ته د خپل عبادت په دې وجه اوري
چې د نور خلقو نه صداقات ځان ته را جلب کړي، چې خلقو ته صداقات راوړي، خلق ورته زکات ورکي او خلقو ته تحفې راوړي. دویم مقصد وي. دریم مقصد دا وي چې د پادشاهانو د صاحب اقتدار د واکدارانو ځان ته کرسۍ او جاه او جلال حاصل کی. نو پر یو په سمع کې دا درې مقصد شو. یو مقصد دا شو چې خلقو کې خپل قدر و عزت او صفت خلقو کې پیدا کی. دویم مقصد دا وی چې خلقو زکات او صدقات او تحفې ځان ته راجلب کی. دریم مقصد دا وی چې د صاحب اقتدار د پادشاهانو نه څه حاصل کی، د واکدارانو ځان د پاره څه کرسۍ او جاه او جلال حاصل کی. دا د ریا او د سمعې غرض او مقصد دی. نو ریا او سمعه چې په عبادت کې راغله، نو دا عبادت بیا عمل صالح نه دی، بلکې دا هغه عمل دی چې باطل او فاسد دی، بیکار عبادت دی. دارنګه چې د قرآن د سنت ته مخالف شو، نو دا بیکار عبادت دی، دا د باطل عبادت دی. نو نتیجه به دا روزی چې دا عمل به د الله په نسبت باندې قبول نه وي او ثواب به نه وي، اجر به نه وي. نو خلاصه د کلام دا شو چې عبادت ال عمل صالح کی چې د الله د کتاب د پیغمبر د حدیث سره برابر وي او اخلاص پکې، دا به عمل صالح شي. نو کله چې دا دواړه پکې وو، نو بیا به په دغه عمل صالح باندې دا به د الله په نسبت باندې قبول وي او د لپاره په دغه عمل کې اجر او ثواب وي. نو ځکه امام ابن کثیر د دغه آیات په تفسیر کې وایي چې فمن کان یرجو لقاء ربه، څوک چې امید لري د ملاقات د خپل رب او د خپل الله، څوک چې دا امید لري چې د خپل رب سره ملاقات شي. څه مطلب دی؟ ای ثوابه و جزاؤه صالح، څوک چې امید لري د خپل رب نه د ثواب او د جزا هي، څوک چې دا امید لري چې ما طرف ثواب راکړي او ښه جزا راکړي. نو شرط شو، نو فلیعمل عملا صالحا، نو دی وکړي عمل ښه نیک. وس ښه عمل او نیک څه ته وایي؟ ما کان موافقا لشرع الله، هغه عمل دی چې هغه موافق وي د الله د شریعت سره، د الله د دین سره، د الله د کتاب سره، د پیغمبر د طریقو سره موافق وي. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، ندی شریکوي په عبادت خپل رب کې هیڅ، د خپل رب په عبادت کې هیڅوک نه شریکوي. ریا دی نه کوي، سمعه دی نه کوي، د خپل عمل دی خلکو ته نه کوي، د خپل ښه عمل دی خلکو ته نه ذکر کوي. وهو الذي یراد به، دا هغه شی دی چې ولا یشرک بعبادت رب احد، دا هغه شی دی یراد به چې مراد په هغې سره وجه الله، رضا د الله تعالی وي، وحده یوازې، لا شریک له، چې شریک نه لري، چې یوازې د الله ذات مطلب وي، یوازې د الله رضا مطلب وي. وهذان، دغه دوه شیان چې په عمل کې څه وي؟ صالح وي، چې د الله د دین سره، د کتاب او د پیغمبر سره حدیث سره برابر وي. او بل دا دی چې دې کې د الله سره بل څوک شریک نه وي، دې کې صرف او صرف د الله رضا وي. نو دا دواړه رکن العمل المتقبل، رکنونه دي د هغه عمل چې هغه مقبول دی د الله په نزد. تفصیل دی اوس، لابد ان یکون خالصا لله، ضرور دی چې وي به دغه عمل یوازې د الله لپاره، ثوابا حق بوي، برابر بوي، علی شریعت رسول صلی الله علیه وسلم، په شریعت رسول علیه السلام، په شریعت پیغمبر علیه السلام. د پیغمبر علیه السلام شریعت څه دی؟ چې د الله نه قرآن راوړی، قرآن مجید، او د پیغمبر علیه السلام حدیثي چې په هغې برابر وي. نو د عوامو
د پوهولو دپاره او د علماو متوجه کولو دپاره الله تعالی دې زمونږ او ستاسو عمل څنګه کی عمل صالح چې اول خو د الله په کتاب د پیغمبر په سنتو برابر وي دویم دا دی چې خالص او محض د الله د رضا دپاره وي نه د ریا دپاره او نه د سمعې دپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.